دوستانو انګلش ویل اوس ډیر اسانه شو مونږ در سره لایک او فالو کوي او زمونږ سره زده کړئ هر ورځ نوې جملې او نوې الفاظ په ساده او اسانه طریقې سره نو راځئ چې شروع کړو دا هغه ته ورکه give it to him give it to him همت مبیلا یا حوصله مبیلا don't give up don't give up دا د څه لپاره دی what is this for what is this for دا د چا لپاره دی who is this for who is this for هغوی انتظار کوي they are waiting they are waiting که غواړئ چې انګلیسي په لنډ وخت او په خپله ژبه پښتو کې زده کړئ نو موږ در سره لایک او فالو کوئ آیا تاسو غواړئ چې لاړ شئ Do you want to go? Do you want to go? آیا تاسو غواړئ چې ما سره پاتې شئ Do you want to stay with me? Do you want to stay with me? هلته څوک دی Who is there? Who is there? دلته څوک دی Who is here? Who is here? آیا تاسو هلته یئ Are you there? Are you there? تاسو چرته یئ Where are you? Where are you? هغوی چرته دي Where are they? Where are they? ولی نه Why not? Why not? د چا لپاره For whom? For whom? زمونږ لپاره For us. تا لپاره For you. For you. مننه د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل انګلش درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هغې کې بیسک انګلش لینګویج یعنی د انګلش بنیادي کورس پلیلیست باندې کلیک کړئ او زمونږ سره زده کړئ انګلیسي بالکل د صفر نه هلته مونږ هره ورځ یو درس تاسو دپاره اپلوډ کوو تاسو کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ بالکل چې څنګه تاسو په یو کورس په یو اکیډمي کې وای هغه شانتې هلته موږ تاسو دپاره درسونه ریکارډ کړي نو ورشئ او د هغې موقع نه استفاده وکړئ نه د داسې نور ویډیوز دپاره او مکمل انګلش درسونو دپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ